12 کاله له خپلو شیرینو اولادونو څخه لرې پاتې و. ما ته عمري صاحب په خپله قصه وکړله، د عبدالجبار عمري چې په خپله ملا صاحب یې په کور کې ساتلی و 12 کاله. هغه ما ته قصه وکړله، وایي ما پس له 10 کلونو چې د امیرالمؤمنین رحمه الله زوی مولوي صاحب یعقوب چې اوس د نظامي کمیسیون رئیس او د اسلامي امارت مرستیال ده، د هغه د سربندۍ د مراسمو یو عکس ما راوړ ملا صاحب ته، او ما وغوښتل چې دا زه درته وروښیم چې ملا صاحب ستا زوی فارغ شوی ده، ځوان شوی ده، ده راته وویله چې ما ته مه راښیې، داسې نه چې د ده مینه په ما باندې غالبه شي او دا لوی کار چې زه د دې لپاره ما خپل ژوند وقف کړی دا رانه پاتې شي. خپل زوی هغه د هغه عکس نه لیده، هغه د 12 کاله په داسې یو جونګړه کې تیر کړل چې د دنیا له ټولو نعمتونو څخه محروم و. د څه لپاره یې دا وکړل؟ د یو هدف لپاره چې هغه افغانستان کې اسلامي نظام راشي، اشغال ختم شي او افغانان په سوکالۍ کې ژوند وکړي. امیرالمؤمنین ملا اختر محمد منصور خپل ځان لولپه کړ، ځان یې کباب کړ د دې نظام لپاره. د اوسني شیخ صاحب هبت الله حفظه الله د ده زوی شهید سوی ده په انغماسي برید کې په هلمند کې 2 کاله مخکې شهید سو. د حقاني صاحب د کورنۍ 50 شهیدان ورکړي په دې لاره کې.